د غزني په قرهباغ ولسوالۍ توچي سیمه کې د ځایي خلکو په مالي لګښت د دغه کلي د ماشومانو لپاره لومړنی ښوونځی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ویل کېږي د یاد ښوونځي په جوړولو 1,300,000 افغانۍ لګښت راغلی، 15 درسي ټولګي لري او 300 ماشومانو ته پکې د زده کړو زمینه رامنځته شوه. این مکتب از طرف بنیاد خیریه حاجی جواد رسولی که یک آدم خیر است، فعلا مقیم قطر است، ساخته شده با هزینه بالاتر از 1,250,000 افغانی ساخته شده. دارای 5 اتاق است، پختکاری با یک دهلیز، بامهایش هم خدمت ترس کنم گادری ساخته شده. دا حقیقت څرګنده چې د قرهباغ ولس له معارف تر شا ولاړ ده او له معارف سره همیشه وخت خپله همغږي او خپله دلسوزي او خپله همکاري ښودلې ده، خو دغه همکاري لکه څنګه چې مو کړې ده او روانه ده داسې په راتلونکي کې هم غواړو. په همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې د غزني د پوهنې رئیس د ځایي خلکو په دې اقدام خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به غزني ولایت کې د همکارو مؤسسو په مرسته د 25 مکاتبو د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شي. وزارت معارف په هڅه او کوشش باندې په ټول افغانستان کې تقریبا 150 شاوخوا مکاتب نوي اعماریږي. له هغې جملې چې لله الحمد په ولایت غزني کې 25 مکاتب په عصري شکل په اشتندر شکل د معارف د اصولو مطابق به ان شاء الله العزیز په دغه روانه هفته کې په دې هفته کې جریان لري او پر روانه هفته کې به ان شاء الله د هغې د تعمیر چارې مکملې پیل او شروع شي. د غزني د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا د اسلامي امارت په راتلو سره د دغه ولایت په پوهنیز سکتور کې ښه والی راغلی او دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زده کړو زمینه پراخه کړي.